بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تاسو قربان ملک شازید تاسو ته په پښتونولي تاسو سره پروګرام کې خرکلی وي. نن چې موږ چرته ولاړو موږ په ارشد سلیما کې موجود یو چې د ارشد سلیما کې چې ګندینو شو لګېدلې ده په اتفاق پر ځکه ایوارډونه ورکړي فنکارانو ته. نو دلته موږ دا پروګرام به یقینا تاسو ډېر خوښ شي. دې کې بلا هنرمندان نغلی ارباز خان، جهانگیر خان، شاهد خان، علي سر بوم د شپې لګو خبره ترې به سره کوو. نو تاسو چرته مزه موږ سره اوسئ. دا وخت موږ سره ولاړ یو، دا موږ سره ولاړ د فلم سٹار شاهد خان. د سره به خبره ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه مخکې چې موږ مبارکباد درکو بچو ودونه مو مهرباني خو ادم چې بخیر شو. د خیر سره بالکل. سر په دې واده کې راسي چې ستونه مو کو پیاد نسوک نسوک شي وي څو ودونه پکې پاتې شوی نه جی. یاره والله بس ډېر دنیا راغله، ټول خلک خو په مینه راغلو او بس مونږ مې تم دوا کوي له پکار چې مونږ تم دواګانې کوي. جی نن خو د اتفاق پس مون خبر شو تاسو ایوارډ شو دا نو ای باره کې بس پیغام ورکول غواړم چې تاسو ته ایوارډ دی اتفاق پرس او دلته زموږ په پیښور کې په ارشد سینما کې شو دا نن د جمعې ورځ نن شروع شوی نو سبا هم د کخیر او د اتوار په ورځ پکې ایوارډونه دي کوم چې زموږ فدریشن دی هغه به ایوارډونه ورکړي. نو ان شاء الله چې هغه ډیر ښه پروګرام دی او زه ټول ته مچ تاسو پکې شرکت وکړي. دا څه وجه نه تاسو مونږ کم شوی دی او شوګان هم زیات راځي څه وجه؟ نو بعض اصل کې د موسم وجه د دې ورځو کې لږ شوټینګونو مسلې وي، موسم هم خرابي، بل زمونږ د کمی سینماګانې چې زیات تر هغه روانې شوې د په وجه باندې فلمونو باندې لږ اثر پرېوتی دی، فلمونه کم جوړېږي او دا شوګانې چې کوم دی نو دا ځای په ځای کېږي. اوس انشاءالله چې په دې بله جمعه یعنې زما خیال دی 13-14 باندې په سوات کې زموږ شو ده نو لګیو کار مار کوو. اوس زموږ اختر له انشاءالله یو فلم به راځي چرته لو فرید چرته ملنګي. نو انشاءالله دا هم یو ډېر ښه پروجیکټ دی او ډېر محنت سره دا کهاني لیکلی شوې ده او کوشش کوو چې دا یو بهترین او ښه فلم جوړ شي. پای کې ما سره ارباز هم دی، جهانګیر هم دی او بیا نور چې کوم زموږ د پښتو سټارز یا ټول به انشاءالله دې فلم کې وي او دې فلم ته به انشاءالله موږ کوشش کوو چې ډېره زیاته توجه ورکړو چې یو بهترین فلم او خوبصورت فلم جوړ شي. ماشاءالله غټ زمان هم دی شوق نه ساتي چې تاسو چې موږ سره فلم کې والي جی. په بهرحال دا خو دار چا خپله خوښه دا خو څه ضروري نه چې یو سړی یو کار کوي نو یې پسې د بل هم راځي. دا خو د ټایلنټ خبره ده او د چا چې څه قسمت یې هغه به زموږ د طرفه څه داسې خاص دغه نشته، پابندي نشته. او بل زموږ د پښتو فلم لږ مستقبل داسې تاریخ غونتی دی ځکه چې مخکې موږ داسې خاص نه وینو چې یاره زموږ ګورنمنټ یا دې خوا توجه ده یا الکترونیک میډیا توجه ده یا د پرنټ میډیا توجه ده. نو د دغه خلکو بالکل توجه نشته. نو که د دوی توجه راله نو بیا سړی څه سوچ هم وکړي. په دې وخت کې د پښتو فلم څه داسې ډېر دغه نشته. تاسو خو ډېر مینهوال دي، تاسو فلمونه ګوري ته څه پیغام ورکول غواړئ جی؟ نو بس پیغام دا دی چې خپلو کې مینه محبت پکار دی، په خپلو بچو باندې ښه اعلی نه اعلی تعلیم پکار دی ځکه چې زموږ پښتانه کم دي نو دی لږ تعلیم نه تښتي. نو تعلیم ډېر ضروري دی ځکه چې راتلونکي وخت کې کم حالات به جوړېږي او کمې خبرې به جوړېږي. نو دې دپاره تعلیم ډېر زیات ضروري دی. جی شاهد صاحب خبرې وکړې، ډېرې ښکلې خبرې وکړې. موږ یو وړه شان دمالو دمې نه پس بیا راځو تا چېرته مزې موږ سره اوسئ. ژوندی دی په موږ ستوری د اسمان دی، هر څوک کشر خان دی خو فرزند د سردار خان دی. دا وخت موږ سره سوپر سټار ارباز خان موجود دی چې دلته نن په دې شو کې راغلی دی. یې سره به خبرې ترې کوو شو په حواله باندې. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. مهرباني جی. جی دلته ارشد خان سلیما کې شو ده، شو په حواله به څه پیغام ورکول غواړئ؟ د شو په حواله کې خو زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې د دې پښتنو آفرین دی په دې او دا ډېر جانانه خلک دی او ډېر مینه کولو والا خلک دي. لکه دا زمونږ تقریبا 4مه شو ده، لکه دا 4 میاشتو نه هره میاشت مونږ راځو او دوی مونږ ته دومره درون استقبال او دومره درون هرکلی وایي نو دا ډېره غټه خبره ده. نن سره څه مصروفیت دي؟ مصروفیات د شوګانو دي بس. فلمونه زیات تاسو جوړ نشته؟
دغه ما اوس خبره کوله ارشد خان سره ما ته داسې لګي چې دا فلمونه هم چې کوم دی که نه دا به مونږ ډېر په منډه جوړو خو نه انشاءالله د دې نه پس لکه زما هم د فلم سکرپټ مکمل دی او د ارشد بھائی خو چې کوم دی نو هغوی خو نوم هم کېښودو چېرته لوفري چېرته ملنګي نو انشاءالله بس دغه 2 فلمونه دي نو مینج به شي د خیره څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو مینوال دي یاره پیغام بس د مینې دی د محبت دی بس او الله دې وکړي چې زمونږ چې کومه ده د مینې د محبت دا یو سلسله روانه شوې ده او دا د الله تعالی هم دغه شان روانه وساتي بس خبر تاسو اورئ ډېرې ښکلې خبرې وکړې چېرته مزه موږ سره اوسه دا وخت موږ سره کومل اداکاره ولاړه ده د شو راغلي سره به خبر درکو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټول مخکې مونږ خرګلي وایو جی جی تاسو په ارشد سلیما کې شو ده شوم څنګه روانه ښه ده که نه جی شکر الحمدلله شو ډېره ښه روانه ده او امید لرو چې دې نه مخکې هم ډېره ښه روانه شي ځکه چې د شاهد د شو ده نو زه وایم چې ډېره ښه روانه وي تاسو سره پکې څوک څوک هنرمندان دي نورو موږ سره پکې شاهد خان دی ارباز خان دی جهانگیر خان دی نور پکې هم ډېر ښه آرټسټ دي ډېر ښه فنکاران څو ورځې وي جي دا به 3 ورځې جمعه هفته اتوار څه پیغام ورکول غواړئ خپلو مینهوالو ته بس خپلو مینهوالو ته دا پیغام ورکړو چې شو زموږ روانه تاسو راځئ زموږ شو له او موږ به ستاسو انتظار کوو مخکې سره روان دي ډرامې فلمونه مخکې خو زما ډرامې را روان دي او فلم مې دی شاهد خان سره فلم مې دی ورسره اوسه او ګل به د خزانې په جبو کې لیږي او دا سلسله به وي چې د ملنګې کچکول په غاړه ګرځومه او دومره خومه خوا چې جهانګیر تا زه لټومه وخت موږ سره د نادیه ګل او د نیلم ګل کشره خور ریشم ولاړه ده چې هم د شو راغلی سره به خبرې تر کړو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دلته نو ستاسو په ارشد سلیما کې شو لګېدله شوم څنګه روانه ده جي جی ډیره ښایسته روانه ډیره خوندوره روانه ده څو ورځې وي جي دا به 3 ورځې وي جمعه خالي تاسو سره پکې کم کم هنرمندان دي دې شو کې جهانگیر خان ارباز خان شاهد خان څه پیغام ورکول غواړئ خپلو مینهوالو ته زه مینهوالو ته یم چې مونږ هم راغلي تاسو هم خامخا دې شو کتو له ضرور راشئ موږ خپل مینهوالو ته دا پیغام ورکول غواړو چې موږ خو راغلي ستاسو دپاره یو امید لرم چې تاسو خامخا راشئ